In the name of Almighty Allah, gracious, compassionate, I would like to greet you all with Islamic greeting. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amirwan Sabirim, د سل طرفه ټول لیدونکو اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم په دې هیله چې ژوند به مو د خوښیو د خوشحالیو ډک اوسي. نن موږ د یو بلې ویډیو سره ستاسو په چوپړ کې یو چې دغه ویډیو په پاست پرفیکټ ټینس باندې راڅرخي. پاست پرفیکټ ټینس مونږ د هغې لومړی د استعمال ځایونه وایو چې په کوم ځای کې مونږ پاست پرفیکټ ټینس استعمالولی شو، بیا به د هغې په سټرکچر باندې بحث کوو. نو پاست پرفیکټ ټینس shows an action completed before another action in the past. پاست پرفیکټ ټینس مونږ سره هغه اکشن ښیي، هغه اکټیویټي ښیي، هغه کار ښیي چې هغه په تیره زمانه کې تکمیل شوی خو د یو بل کار څخه مخکې. د دې هدف او مقصد دا دی چې په پاست پرفیکټ ټینس کې زموږ سره ډیری وخت دوه اکشنه وي او دواړه په تیره زمانه کې شوي وي. یو لومړی شوی او بل ورپسې شوی وي او دواړه کارونه تکمیل شوي وي. هغه وروستی چې کوم کار شوی وي هغې دپاره مونږ سمپل پاست ټینس استعمالو او د لومړي اکشن لپاره مونږ پاست پرفیکټ ټینس استعمالو. زموږ چینل سبسکرایب کړئ، بیل آیکن پریس کړئ ترڅو زموږ د راتلونکو ویډیوګانو څخه باخبره اوسئ. که دغه ډایګرام ته وګورئ په دې کې مونږ تاسو ډېر په اسانۍ باندې پوهېدلی شو چې دغه ټینس څنګه استعمالیږي او په څه معنا. پاست بیفور پاست، دغه یو خبره باید ستاسو په ذهن کې وي چې پاست بیفور پاست، تیره زمانه د تیرې زمانې نه مخکې. په څه معنا؟ په دې معنا چې مونږ ویل چې مونږ سره دوه کارونه په تیر وخت کې شوي. یو ته مونږ وایو ارلیر پاست، پاست خو دواړه دي خو یو ته مونږ وایو ارلیر پاست او دوهم ته مونږ وایو لیټر پاست. په ارلیر پاست لومړی چې کوم تیره زمانه وي هغې دپاره مونږ پاست پرفیکټ ټینس استعمالو او د دوهمې دپاره مونږ کوم چې لیټر پاست دی د هغې دپاره مونږ سمپل پاست ټینس استعمالو. د سمپل پاست ټینس سره مونږ وین او بیفور کلاز استعمالو. وین یا بیفور کلاز سره مونږ سمپل پاست ټینس استعمالو او د پاست پرفیکټ ټینس سره مونږ آفټر استعمالو. مونږ آفټر کلاس پاست پرفیکټ ټینس استعمالو. کله چې آفټر کلاس د جملې شروع ته راشي بیا مونږ کامه استعمالو چې زه درته په سټرکچر کې وایم. نو دغه زموږ سره که چېرته دغه یو ډایګرام تاسو په ذهن کې کېنوئ چې پاست بیفور پاست، یو موږ سره ارلیر پاست دی او بل موږ سره لیټر پاست دی. نو د ارلیر پاست لپاره موږ پاست پرفیکټ ټینس استعمالو او د لیټر پاست لپاره موږ سمپل پاست ټینس استعمالو. بیا د پاست پرفیکټ سره موږ آفټر استعمالو، ایډورب آف ټایم دی او یا آفټر کلاز موږ استعمالو او بیا د لیټر پاست سره موږ وین او بیفور استعمالو او د دې نه وروسته مونږ یو کلاز استعمالو او سمپل پاست ټینس د دې سره استعمالیږي. د معمول مطابق مونږ او تاسو لومړی د ټینسونو په هغه دقیق استعمال په ځایو باندې بحث کوو، د هغې نه وروسته بیا مونږ او تاسو د ټینس په هغه سټرکچر او ساختار باندې بحث کوو. هغه ساختار او سټرکچر د دې لپاره کوو چې تر څو مونږ وپوهیږو چې هغه خپله جمله چې کله مونږ جوړوو هغه ساختار او سټرکچر ته یې واچوو تر څو مونږ وپوهیږو چې جمله کې خو کوم ځای کې خطا او اشتباه نه کوو. نو د پاست پرفیکټ ټینس لپاره دغه سټرکچرز دي. مونږ استعمالو سبجیکټ پلس هیډ پلس تھرډ فارم آف دی ورب. سبجیکټ کې تاسو پوهیږئ چې آی وی یو دی هی شي، اټ احمد او محمود او لیلا یا سنګولر یا پلورل ناون. دلته د هر سبجیکټ سره مونږ هیډ استعمالو. په پریزنټ پرفیکټ ټینس کې مونږ د مختلفو سبجیکټو مطابق هیز یا هیو استعمالو خو دلته د هر سبجیکټ سره مونږ هیډ استعمالو. نو دغه کنفیوژن هم نشته چې تاسو پکې خطا شئ. مونږ سبجیکټ استعمالو، هیډ استعمالو، د ورب دریم فارم استعمالو او بیا پلس بیفور یا وین مونږ استعمالو پلس سمپل پاست ټینس استعمالو. مونږ دا ویلو چې په دې ټینس کې مونږ ډیری وخت دوه پاست ټینسونه لرو. یو پاست ټینس ارلیر پاست دی چې هغې دپاره مونږ پاست پرفیکټ ټینس استعمالو
او دوهم مونږ سره لیټر پاست دی چې د هغې دپاره مونږه سمپل پاست ټینس استعمالو. دوهم سټرکچر مونږ سره مونږ دا وویل چې after plus subject plus head plus third form of the verb and then simple past tense استعمالو. خو after مونږه د past perfect tense استعمالو، before او when مونږ د simple past tense استعمالو. کله چې مونږ تاسو after د past perfect tense سره استعمال کو د جملې سر ته استعمال کو بیا مونږه کاما استعمالو او د دې سره مونږه simple past tense استعمالو. او کله چې همدغه شان مونږ before یا when clause د جملې شروع ته استعمال کو plus simple past tense بیا کاما استعمالو او بیا سره past perfect tense استعمالو. سوالیه یا پوښتنه مونږ څنګه کوو؟ تاسو ډېر ټینسونه وکړه. زه په دې مطمئن یم که تاسو ته د سوالیې لپاره سټرکچر تشریح هم نشي، په خپله تاسو سوالیه یا پوښتنه جوړولی شئ. خو په پاست پرفیکټ ټینس کې دغه د سوالیې لپاره سټرکچر دی چې موږ هیډ استعمالو، پلس سبجیکټ استعمالو، پلس تھرډ فارم آف د ورب استعمالو، ریمیننګ سټیټمنټ استعمالو یا ریسټ اف د سنټنس استعمالو. د مثبت ځواب لپاره موږ استعمالو yes plus subject plus head. Had you eaten lunch when I arrived? کله چې زه راورسېدم تا خوراک کړی نو که کړی دی نو yes I had، که نه دی no I had not. دی مثبت ځواب، دی منفي ځواب سټرکچر. د منفي جملو لپاره چې په تېر وخت کې د یو کار نو کړی نو موږ سبجیکټ پلس هیډ ناٹ پلس تھرډ فارم آف د ورب او ریسټ اف د سنټنس استعمالو. I had not taken breakfast when you called me. کله چې تا ما ته ټلیفون وکړو ما ناشته نه وه کړې. او د WH کوېسچن لپاره مونږه WH استعمالو، هیډ استعمالو، سبجیکټ استعمالو، تھرډ فارم آف د ورب استعمالو او ریسټ اف د سنټنس استعمالو. او بیا هم دغه WH باندې تاسو اوس پوهیږئ چې what، where، when، why، how long، how much، how many and so on. دغه زمونږ او تاسو سره د پاست پرفیکټ ټینس د جوړولو لپاره ساختار او سټرکچر دی. اوس پکې یو څو مثالونه جوړو تر څو تاسو ته دغه واضح شي چې پاست پرفیکټ ټینس مونږ په کومو ځایونو کې استعمالو او څنګه استعمالو د کوم سټرکچر په مرسته او کومک باندې. زموږ چینل سبسکرایب کړئ، بیل آیکن پریس کړئ تر څو زموږ د راتلونکو ویډیوګانو څخه باخبر اوسئ. زه دغه یو مثال لیکم چې I had taken breakfast when you called me. I had taken breakfast when you called me. مونږ ویلو چې په دې ټینس کې مونږ دوه تیر کارونه لرو او دواړه تکمیل شوي. یو ته وایي ارلیر پاست او بل ته وایي لیټر پاست. د ارلیر پاست لپاره مونږ چې استعمالو پاست پرفیکټ ټینس استعمالو او د لیټر پاست لپاره مونږ څه استعمالو مونږه سمپل پاست ټینس استعمالو. when you called me نو you plus second form of the verb and me object. I had taken breakfast ما ناشته کړې وه کله when you called me کله چې تا ما ته ټلیفون وکړو. نو دا ټلیفون هم تېره زمانه کې تا ما ته کړی و او ما breakfast یا ناشته هم کړې وه. نو that's why we have past before past, past before past. The second example I say after he had completed his task he asked for leave. After he had completed his task, so here we have to use a comma. دلته comma استعمالېږي او after موږ د چا سره استعمالو after موږ د past perfect tense سره استعمالو. After he had completed his task د کار د تکمیلولو نه وروسته he asked for leave. he asked نو he subject او asked second form of the verb and leave
for leave. This is rest of the sentence. So that's why the munga past perfect tense istimalu the after sara au bia simple past tense istimalu kalachi after clause mung awalish istimal ku nu bia munga kama istimalu. Next example, I say the child had fallen from the tree when his father reached there. The child had fallen. The child had fallen. This is what? Past perfect tense. When his father reached there. Now the when saramunga simple past tense istimalu au lumrai barkhai past perfect tense day. Lumung da welchi we have two actions. Earlier past, later past. The earlier past saramunga past perfect tense istimalu, the later past saramunga simple past tense istimalu. Daga child mung zamung sar chok de Ali de. Lumung da so le shuchi when Ali's father reached there, he had fallen from the tree. Kalachi the Ali plar al tawarsida haga lawani غورځېدلی وو. نو دغه وین کلاس که موږ په شروع کې استعمال کو بیا به دلته کاما استعمال کو بیا پسې دغه پاست پرفیکټ ټنس استعمالو او په اخره کې کوېسچن مارک. دغه زموږ سره د پازیټیو سنټنس د جوړښت لپاره دغه سټرکچر دی. منفي موږ دا استعمالولی شو چې I had not taken. موږ صرف دلته چې اضافه کوو not. I had not taken breakfast when you called me. کله چې تا ما ته ټلیفون وکړو ما ناشته نه وه کړې. I had not taken breakfast. نو صرف دغه not پکې موږ دلته اضافه کولی شو او نور جمله هماغه شان ده. He had not completed. نو بیا موږ دا ویلی شو چې he had not completed. بیا به موږ دا کو چې دا به تللی کو he had not completed his task when he asked for leave. کار لا تکمیل کړی نه و چې د رخصتۍ لپاره یې غوښتنه وکړه. کار لا تکمیل کړی نه و چې د رخصتۍ لپاره یې غوښتنه وکړه. او سوالیه مونږه استعمالو دغه هډ مونږ د جملې سر ته راوړو شو. Had I taken breakfast when you called me? آیا ما ناشته کړې وه چې ته ما ته زنګ و؟ نو که کړې مو وه yes I had که نه مې وکړې no I had not. He had completed his task. پوښتنه مونږ دا کوو نو had he completed his task when he asked for leave. آیا خپل کار تکمیل کړی و کله چې د رخصتۍ لپاره غوښتنه وکړه؟ که کړی و نو yes he had، که نه و no he had not. When had he asked for leave? کله یې د رخصتۍ لپاره پوښتنه وکړه یا غوښتنه وکړه؟ he asked for leave when he completed his task. رخصتۍ لپاره غوښتنه هله وکړه چې کله هغې خپل کار تکمیل کړ. یو څو مثالونه پکې نور جوړو. I say the train had left when you called for ticket. The train had left when you called for ticket. Train یا ریلګاډی تللی و کله چې تا د ټکټ لپاره ټلیفون وکړ. نو دغه کار د train had left. This is past perfect tense. دا کار مخکې شو او ستا ټلیفون وروسته راغی. موږ دغه وین کلاس د جملې په شروع کې هم استعمالولی شو. when you called for ticket نو بیا به دلته کاما استعمال شي او دغه وین کې بیا دغه ډبلیو غټ شي. when you called for ticket the train had already left نو دغه دا ټي به بیا کوچنی شي
او دغه جمله به شاته لاړه شي. معنی یوه د صرف د کامې خبره ده. مونږ وین کلاس خو دغه ده چې وین کلاس سره مونږ سمپل پاست ټینس استعمالو، د ارلیر پاست سره مونږ پاست پرفیکټ ټینس استعمالو. او کدی کې سوال مونږ جوړو نو head the train left when I called you یا when you called for ticket. head ته پوښتنه کې دا چاته چې تا ټلیفون کړی دا غنه پوښتنه کې چې head the train left when د یو په ځای به آشي when I called for ticket. کله چې ما د ټیکټ لپاره ټلیفون وکړ آیا ټرین تللی و؟ که تللی و نو yes it had، که نو تللی no it had not. it به د ټرین لپاره استعمال شي، it به د ټرین لپاره استعمال شي. this is enough for today. د نن لپاره دا بس دی. که ژوند و انشاءالله په راتلونکي سیشن کې به ګورو. د دې لپاره چې زموږ د راتلونکو ویډیوګانو نه باخبره اوسئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ، بل آیکان کلیک کړئ. که کومه نیوکه لرئ، پیشنهاد لرئ، وړاندیز لرئ نو په کمنټ کې ولیکئ. د یو ښه د باد او پرمختللي افغانستان په هیله تر بیا الله مو منشه ښه وخت ښې چارې.